سلامونه قدرمنو لیدونکو اوریدونکو. شعیب جان یو رګزی در سره مخاطب یم. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ وو. دا وخت د متحده عرب امارات مصفې نه مونږ تاسو سره موجود یو. را سره څنګ کې ډېر ښاغلی محترم یو دروند ملګری واقف جان ناست دی. ټول اول خو دې ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. واقف جان سره خبرې اترې کوو، حال احوال ورنه پوښتو. په اول ځل امارات ته راغلی دی. ډېر ملګري به د سوشل میډیا باندې د دې نامې نه واقف وي، پېژني به، خو ډېر داسې کسان به وي چې هغه به د دې نامې نه نه وي واقف، نه به یې پېژني، هغه به د دې نه پوښت وو، هغه به در سره و د هغه د شعر او په ادب باندې به ورسره خبرې کوو. ټول اول خو ډېر محترم واقف جانه درته په اماراتو ښه راغلاست وایو. ستړی مه شه. الله دې مل شه. ډېره مننه شعیب جانه چې موږ ته مینه راکوي، موږ ته وخت راکوي. ژوندی اوسئ. ډېره مننه واقف جانه. ډېر داسې ملګري وي چې هغه به تا پېژني، خو څه به کیدای شي داسې د موږ د سوشل میډیا چې کوم فالوور دي هغه به تا نه پېژني، او ته د تعارف محتاج نه یې، ولې دنیا د پېژني. خو به هر حال هغوی سره خپله لنډه شان پېژندګلو وکړه. ښه قربانه، زمونږ زه اصل کې په ضلع کرم کې پاتې کېږم. ضلع کرم کې سادې بازار شاته ستین ورته وایي، ستین کې مې کور دی. نو دغه پرته مې واقف جانه دا راته وایي شعر او ادب سره څومره وخت نه تعلق ساتي؟ یعنې شعر او ادب آغاز دې څه کوم سن نه کړی دی؟ څه داسې وجوهات؟ زه خو خپله که درته وایم، زه په 2008 کې 2009 کې داسې شاعري مې کوله چې کم استاز مې نه لرلو. نو هغه شاعري اوس لکه زما حساب سره هغه شاعري څه شاعري نه وه که نه. په شروعات مې 2008 2009 داسې نه مې شروع کړې وه. نو دا بیا دا اوس لږه غونتې شاعري داسې صحیح کړې. مننه. د مینوالو په منځ کې خنډ نه جوړېږو، خبرې به در سره نورې هم کوو، خو اول کې به یو خپل یو څو شعرونه غزل. ښه قربانه، یو غزل دی چې تش په نامه چې مسلمان وي خدای دې بې خو بسي. تش په نامه چې مسلمان وي خدای دې بې خو بسي. هغه نوکر وي او که خان وي خدای دې بې خو بسي. چې د غریب د غریبۍ ورسره فکر نه وي، که هر څو ښکلي ګاونډیان وي خدای دې بې خو بسي. چې خپل عوام او خپل وطن سره یې مینه نه وي، که ښه تکړه وي ښه سپیان وي خدای دې بې خو بسي. چې د غدار سړي ملاتړ کوي ملا خو پرېږده، نو که د دې دور زبرګان وي خدای دې بې خو بسي. واه ډېر ښه دی. چې د غدار سړي ملاتړ کوي ملا خو پرېږده، نو که د دې دور زبرګان وي خدای دې بې خو بسي. چې په قلم باندې وطن کې په حشي خوروي، که ښه پیاوړي شاعران وي خدای دې بې خو بسي. واه ډېر ښه. واقف جانه ډېر ښکلی شعرونه دې ویلو. واقف جانه د شعر کوم صنف کې دې ډېر کار کړی دی؟ یاره ما خو شعرونه چې دي رومان شعرونه زه ډېر نه دغه کوم، نه مې خوښوم، داسې روماني نه مې ځان لږ ساتلی. نو دا د شاعري داسې څه وجوهات وو چې شعر لیکلو ته مجبور؟ زما خپله ډېر شوق و. زه چې کله وړوکی وم، نو ما د رحمان بابا د خطیر افریدي د دې شاعرانو کتابونه به ما سره وو. ډېر به مې مطالعه کولو، ډېر به مې لیدلو که نه. اخر کې زړه کې راته دا راغله چې یاره بس ټرای کوم چې زه لیکلی شم شعر او که نه شم لیکل. ډېر شوق مې اوس شوق د وجې نه راووتی. په سوشل میډیا خو ته هم ډېر ګورو، ډېر داسې خلکو ته جوابونه ورکوي. د دې داسې څه وجوهات؟ نو بس دا خو عمران خان سره ډېره زیاته مینه مې پیدا شوې وه او د مینې حقدار هم دی عمران خان، بلکې زه نه ټول پاکستان ورسره مینه لري. چېرته یو 9% خلک وي چې هغه ورسره مینه نه لري. نو هغه بیا ما برداشت کولی نه شو. نو ما چې د شاعرۍ په لاره باندې جواب نه ورکولی، یا زما کم کلام چې و هغه بیا نه رسېدو، نو ما کوشش دا کوو چې زه د شاعرۍ په لاره باندې دې سړي ته جواب ورکړم، پرېږده چې دا زما جواب دې کس ته ورسي. نو ډېر داسې ته تنګېږي نه دومره خلکو ته د شاعري په ژبې کې جوابونه ورکوي؟ هغه اول دا نو بس اول خو داسې څیز نه و، خو چې کله ما دا حساب شروع کړو، د شاعرۍ ریپلیګانې مې شروع کړې، نو اوس ډېر خلک راووتو، ټول ریپلی ورکوي. خو په هر یو کس خو نشم رسېدلی، خو بس خامخا چېرته یو نیم کس راته ډېر ملګري ویډیو راولېږي وټساپ ته یا مسنجر ته، هغه چې د ډېرو کسانو کومه داسې ویډیو وي چې ډېر کسان وغواړي چې یاره ده ته ریپلی ورکړي. او دا راته وایي چې غزل دې زیات خوښېږي، نظم دې زیات خوښېږي؟ یاره خوښېږي مې غزل زیات، خو شعر کوم د نظمونه ډېر په ټیک ټاک باندې، د ریپلی اکثر په نظم باندې. څومره شاعري به دې کړې وي تقریبا؟ شاعري خو تقریبا چې کم سے کم غزلونه چې دي 500 نه به زیات وي،
او نظمونه داسې ډېره شاعري مې کړې ده، خو غزل مې 500-600 داسې. د کتاب چاپ کولو څه اراده کتاب نشته؟ چاپ کولو مې اراده شته. څه وخت کې مونږ 2 کاله مخکې پېښور کې یو چاپخانې ته ورغلم، خو هلته کې 1 لک روپۍ رانه غوښتې، نو وس راسره نه و، خدای شته اوس هم نشته وس، خو که کله ورته لږ برابر شو نو زړه مې شته ورته. ټیک دی. یو بل خبرې به نورې هم کوو، یو بل غزل ملګري ده. تل تر تله چې دردیږي هغه څوک دي، تل تر تله چې دردیږي هغه څوک دي، پښتانه دي بې کسوره چې قتلیږي هغه څوک دي، پښتانه دي. بل دې نه وایي چې زه ورباندې مړ یم، بل دې نه وایي چې زه ورباندې مړ یم، په دې خاوره چې مړ کېږي هغه څوک دي، پښتانه دي. د نړۍ ټول بچیان په دې پوهېږي، د نړۍ ټول بچیان په دې پوهېږي چې په وینو کې لمدېږي هغه څوک دي، پښتانه دي. دا زموږ د قوم واکدار نه تپوس وکړي، په ډالرو چې خرڅېږي هغه څوک دي، پښتانه دي. هغه جنګ چې څوک راوړي نوم یې ډېر ګران دی، هغه جنګ چې څوک راوړي نوم یې ډېر ګران دی، خو چې جنګ کې رالویږي هغه څوک دي، پښتانه دي. د واقف زړګی د کاڼي په شان کلک دی، خو بیا خو عمر ته ژړېږي هغه څوک دي، پښتانه دي. ډېره مننه واقف جانه. د پښتنو دپاره که څه پیغام لرې دغه خلک ته وګوري؟ نو بس پښتنو ته زما دا پیغام دی چې پښتنو یو بل سره مینه وساتئ، او دا جهل، دا جنګ جګړې، دا حساب کتاب د هر څه د منځه لرې کړئ، وباسئ. یو 2 ورځې ژوند دی، ښه په مینه او محبت سره یې تېر کړئ. چې څومره مسافر دي ټولو ته سلامونه وایم. ډېره مننه قدرمنو لیدونکو. دا و واقف جان کورمیوال چې تاسو سره ښکلي شعرونه، ښکلي خبرې شریکې کړې. زموږ مقصد دغه دی چې د پښتو ادب دپاره چې څوک هم خدمات کړي، شعر لیکي، یو ښه خبره کړي، هغه تاسو تر مخې ته راولي د سکرین په شیشه باندې. ډېره مننه مو کوو. خوښ اوسو، بریالي اوسو. 2مې مرکې پورې به انشاءالله ډېره مننه. خوښ اوسو، بریالي اوسو. د 2مې مرکې پورې به انشاءالله تاسو انتظار کوو. زما ګران ملګري کیمرامین فرید الله سره ما شعیب جان هرکزي ته اجازت ورکوو. د لوی الله په امان.